د کار او ټولنیز چارو وزارت د کار چارو معین الحاج مولوي محمد زاهد احمدزی په خوست ولایت کې د 1200 ځوانانو د حرفوي زده کړو د فراغت په مراسم کې وویل چې د علي قدر امیر المؤمنین د هدایت او لارښوونو پر بنسټ هڅه کیږي څو بیکاره ځوانانو ته د کار او کسب مناسب فرصتونه برابر شي او هغوی پر خپلو خپو ودرول شي. نوموړي زیاته کړه چې د کار او ټولنیز چارو وزارت هر کال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې لسګونه زره ځوانان په بېلابېلو حرفوي او مسلکي برخو کې روزي او له زده کړو وروسته فارغوي څو وکولی شي د ځان او خپلې کورنۍ لپاره د حلال رزق زمینه برابره کړي او د ټولنې پر اقتصادي وده کې ونډه واخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشرتابه او همدارنګه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د هدایاتو په اساس همیشه هم دا کوشش ده چې موږ هغو ورونو ته هغو ځوانانو ته کار پیدا کو شغل پیدا کو چې هغه بیکاره دي. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري له حرفوي زده کړو فارغ شوي کسانو ته په خطاب کې وویل چې باید خپلو مسلکونو ته دوام ورکړئ ترڅو خپل مهارتونه لا پیاوړي کړئ او د عملي کار له لارې د ځان د خپلې کورنۍ او ټولنې لپاره ګټور وګرځئ. نن په زیات تعداد ملګري د حرفوي زده کړو نه فارغېږي او د تاسو دپاره هغه اسباب هم مهیا کړي دي د کومو اسبابو نه چې تاسو ګټه اخیستلی شئ. تاسو چې څه زده کړل د هغې سره څنګه اسباب درکړل شول ورونو دا استعمال کوي د خپل زده کړه د اسباب استعمال کړئ تر څو د خپلې کورنۍ دپاره یوه ګوله حلاله نفقه وګټئ. له بلې خوا د همکارو موسسو د حرفوي زده کړو استادانو ډاډ څرګند کړ چې روزل شوي کسان په خپل اړونده مسلکونو کې کافي مهارت ترلاسه کړی او کولی شي په عملي ډګر کې په بریالیتوب سره کار وکړي. همداراز فارغ شوي کسان د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې د حرفوي زده کړو دا پروګرامونه د دوی لپاره یو مهم فرصت و. هغوی له اړونده مسؤلینو وغوښتل چې دا ډول روزنیز او حرفوي پروګرامونه د لا پراخ او زیات کړي څو نور ځوانان هم ترې ګټه واخلي. اوس زده کوونکي د شپږ میاشتې موږ سره په دغه پروسه کې جریان لري او دوی د نن لپاره سند واخیستل او په ورسره یې چې دوی مثلا 100% دوی حیاتان دي. دا په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي او په خصوصا زه د لبنیاتو په سیم کوم د لبنیاتو زده کړه مې کړې ده. په لبنیات کې ډېر څه موږ زده کړي دي ښه مخته شو دی هغه یې نه موږ کور کې ګټه اخیستلی شوه. اوس مې دې څخه دا زده کړل دا باید موږ نورو هېوادوالو ته ورڅخه عواید لاسته راوړو. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست د همکارو موسسو پر مټ 1200 تنه ځوانان په دوو بېلابېلو برخو کې د 6 میاشتو له حرفوي زده کړو وروسته په بریالیتوب سره فارغه کړل.